چې روغ او جوړ یاست. زه شکرالله نورزی یم او په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د AWD فورمونو په هکله چې کوم فورم موږ DHIS2 کې جوړ کړی دې په هکله تاسو ته رهنمایي وکړم. نو یوزر ته داخلیږو. ښه، دا د DHIS2 داشبورډ دی چې د AWD ارقامو لپاره جوړ شوی دی. کوم ارقام چې تاسې د 28 تاریخ کې انټري کړل، 28 د اګست کې دا ارقام د دې لپاره موږ وغوښتل ځکه هغه وخت کې ضرورت و چې موږ باید مجموعي ارقام درلودلی خپل ځان سره. دا تاسو له خوا نه انټري شوه. دا داشبورډ دی چې موږ جوړ کړی مجموعي په شکل. خو یو شی چې دلته موږ اوس باید انټري وکړو او ډیلیټونه دي چې هغه خپل معین تاریخ چې دی هغې کې انټري سي. لکه موږ ډیټا انټري برخې ته ځو. فورم د موږ د ولسوالۍ په سطحه دی. دلته مثلا که ولسوالۍ موږ انتخاب کړو او ډیټا سیټ برخه کې AWD ډیل AWD آوټبریک دا انتخاب کوو. دا تاریخونه چې تاسې ګورئ همکارانو، دا ټول تاریخونه کې کولی شئ تاسې خپل ارقام انټري کړئ. یعنې سار د کال نه تر اوسه پورې په هر تاریخ کې چې تاسو آوټبریک پېښ شوی په هغه تاریخ کې کولی شئ تاسې خپل ارقام انټري کړئ. هر تاریخ کې کولی شئ چې انټري وکړئ او رایټ تاسو ته شته دی. دغه ارقام مو چې مجموع شکل په یو تاریخ کې انټر کړه، هغه ورځ باندې چې آوټبریک پېښ شوی ده په همغه ورځ کې کولی شئ تاسې اوس خپل ارقام انټر کړئ. لکه دلته یو اکسل شیټ دی ما سره د AWD کیسې کې. زه به یو ولایت انتخاب کړم، مثلا ننګرهار مونږ انتخاب کړو. همکارانو دې برخه کې تاسې ګورئ ننګرهار ولایت او پچیراګام ولسوالۍ. دلته انویسټیګیشن ډیټ دی 12 د جولای. خو دا 12 د جولای پورې زه به تاسو ته وښیم. 12 د جولای نه که موږ وشمېرو دغه ارقام دیزي پورې 105 کیسه په کوم تاریخ باندې راغلي 12 د جولای باندې. خو دا آوټبریک ادامه درلوده او د ورځې نوره کیسونه هم راتلل لکه فالو اپ کیسونه چې موږ ورته وایو. او دلته 14 د جولای ده. 105 کیسه تاسې چی کوئ په ډیلي ارقامو کې 12 د جولای کې ورسوئ. لکه دلته موږ راسو 12 د جولای دی. دا 12 د جولای ده. موږ دا خپل ارقام 105 ارقام 105 کیسه خپل دلته نظر په دغه کټګوریانو په همدې 12 تاریخ کې انټري کوو. دا هم چې انټري کړو راځو د 14 تاریخ باندې. 14 تاریخ ګورو څومره کیسز دي. دا چې موږ وشمېرو څومره دي 118 کیسه. نو 118 کیسه چې کوو په 14 تاریخ کې انټري کوو. خدای دې وکړي چې زما مطلب مو اخیستی اوسېږي. په هغه صورت کې چې که تاسو مشکل لرئ یا سوال لرئ نو موږ سره اړیکه ونیسئ. د ډیټا انټري بخش ته راسئ او د ولسوالۍ په سطحه د ارقام انټري کوئ. ځکه دا ټول ارقام چې اوس تاسې انټر کړي 28 تاریخ د اګست کې دلته به یې موږ په یوه ټیبل کې وګورو. دا ټول په یو تاریخ کې دي. نو کله چې تاسې د ډیلي ارقام یعنې تېرو څلوېښتو ساعتو کې چې کوم آوټبریکونه پېښېږي که تاسې دا هر کوم یو خپل په تاریخ کې انټري کړئ هغه وخت به موږ کارب لرو. لکه اوس به زه تاسو ته دا ارقام وښیم
لکه مثلا که موږ ونیسو چې AWT dehydration هغه ټوټال چې تاسې انټر کړي دي که دا په ورځو باندې موږ دلته وګورو دا ډیلي دا ټولې ورځې وګورو دلته یک اپډیټ ورته ووایو تاسې ګورئ چې دا نور تاریخونه خالي دي یوازې په 1 او 2 تاریخو کې ارقام انټر سوي دي نو دا موږ غواړو چې خپاره کړو د نورو تاریخو ته کوم تاریخ کې چې آوټبریک پیښ شوی ده هماغه تاریخ کې څه کوو انټري کوو نو ایله مو دا ده چې دغه ارقام هر څومره ژر چې کېږي همکارانو دا ارقام موږ ته په ډیجایسټو کې انټري کوي په هماغه خپله ورځ باندې انټر کوي ډېره مننه د سوال که لرئ یا مشکل تخنیکي مشکل یې موږ سره اړیکه ونیسئ ښه ورځ ولرئ خدای په امان